د الله نه لوی خطیب بل څوک شته؟ او بیا دیر سپاره خطاب قوم ته کړی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی خطیب بل څوک شته؟ خو بیا د خدای نه لوی همدرد زمون بل څوک شته؟ لوی همدرد بل څوک کېدی شي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مشفق او لوی همدرد شفیع المذنبین په قیامت کې مونږ خلاصون کی او د جنت ته بوتلون کی بل څوک شته؟ دیار لسنیم لکه حدیثو کې خطاب پیغمبر کړی دی او پشپک زرا شپک سوا شپک شپیتا آیاتونو کې خطاب خدای کړی دی. اوس تاسو وایي په ایمان د جمعات کې چې ناس کې زه در سره یم، ګوره په هیڅ ګناه کې زه در نه بار نه یم. تاسو په ایمان وایي ځوانان خلاصه کې را بوډاګانم دي. دا موجوده چې کومې ښځې بار بربنډې ګرځي دا در سره یوه په بند کوټه کې ګیرو بار نه باور بند دي، تا به دننه نم کونډه لګوړي بچ به پاتې شي. اوس ولمن خاف مقام ربي داسې څوک شوي دي او په خدای قسم. مشکات کې یو روایت راځي سړی د غره په سرنګ کې ناست و، کاڼی راورغړېدو، سرنګ خوله بند شو. چې بند شو یا الله اوس به څه کېږي؟ आवाज ورته وشو چې یو خاص ګناه په ټین کې کته بچ پاتې شوی هغه یاده کړه چې دا د سرنګ خوراک ولو شي. وی یا الله په پلاني ټیم کې زه یو ښځه دوه په دوه ټوله شپه یو ځای وو او ستا د یارې ما بدفعلي نه ده کړې، بس خو چې دا یاد کړه د کاڼي نه ورغړېدو خوله کولو شو سړی تېره ووت. بچ به پاتې شي، مولا به پاتې شي، پیر صاحب به پاتې شي. پیر صاحب پیرانو خو د خدای د امان راکړي. ما په دې زمانه ما چې کوم پیران لیدلي دي د هغې تصور نشته. تصور ما نه زیات پیر پرست مولا بله رشته نه، ما نه زیات قبر پرست مولا بله رشته نه. ما چې کوم خلک په ژوند لیدلي زه اوس د هغوی خاورو ته ځم ورته ناست یم. دا کوڅډه بس راپاسې وي دا مونیان پیران نه مني او مونیان کابلونه نه مني او زیارتونه نه مني. زیارتونه مني مونیان خو د مالګې سکل پې نه مني. دا پکې کوم ځای نه راایستي دي. دا سنډاګان منجوران هم چې پې کېنولي دي او د زیارت یو د کاکا صاحب زیارت 1.5 روپۍ باندې اتو ورځو له ټیکه کېږي. او دا ټول میاګان صاحبانو په کیسې دي او چندې دي. دا تاسو غوندې کوڅډک چې دي دا څوک چیلي بوځي، څوک ګډان بوځي، څوک څه بوځي، څوک څه بوځي. دا قبایل اوس هم په دې قهر اخته دي چې لاره ډیټسن نه ویوالي ګډ به موټر کې کېنئ پلاني زیارت لی بوځي. لکه زیارت په ګډانو څه کې خدای دې کور را تاسو خیال راغی د مړو سلويختي وي. نو سلويختي خو خیرات دي که نه بدبخت. نو غریب په سپېړو وای او مالدارې چې دی دننه ډونګو ته او خونچو ته او دغې ته کېنولي او د مړي سلويختي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې زمونږ هر شی چې دی فراډ او دوکه ده. حدیث کې راځي یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه. زما په امت به یو زمانہ داسې راشي چې اسلام بچا کې پاتې نشي مگر نامه به پاتې شي. د اسلام به صرف نوم وي. اوس پاکستان ته اسلامي مملکت وایي خلک. اسلامي مملکت کوم ملک ته ویلی شي؟ اسلامي مملکت خو هغه ملک ته ویلی شي چې په چا کې د اسلام نظام وي. قانون پکې د لاډ میکاله د قانون د پیرنګي دی پکې او نوم په د اسلام دی او بیا د اسلام لازمه پاکستان هم نوم دی. پاکستان نوم یې ځکه تجویز کړو چې ان شاء الله دغه نه به د ایمان پاکواله راځي. ایمان به پکې نه دا نوم چې پچای خیر ډېر خیر چې دا هر سنه به پاکي دا ځن طلاق خزونه بم پاکي لونو نه بم پاکي زامنو نه بم پاکي خزه به پرانا ورځ ډر ډر ناره وي لونه به ډر ډر ناره وي. دا د باګرو دلبم چې دا چرته پروتي هر سنه به پاکي حیا نه بم پاکي غیرت نه بم پاکي شرم نه بم پاکي. پاکستان دا معنا اوس دی ورته یو دفعه دغه کړی چې نظریه پاکستان څوک دشمنی نو هغه پلانټ ټوټل بار ته فعل دی به گرفتاری کی. نجریه پاکستان خو قرانو تاسو به ویلي چې ګاندھی پښتنه وکړه د جنا صاحب نه چې what is your program Mr. جنا. تاسو به ویلي what is your program Mr. جنا. نو جنا صاحب ورته چې my program is Islam, my program is Quran.
دا به تاسو ویلې په دې خلک دوکه کړیو او پاکستان هم جوړ کړو. نو د جناسه مای پروګرام اس قرآن او مای پروګرام اس اسلام هغه څه شو. نو عزیزانو عرض مې داو چې لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام بچا کې پاتې نشي، نامه به پاتې شي. ولا يبقى من القرآن الا رسمه، قرآن به پاتې نشي، صرف رسم او رواج به پاتې شي. د قرآن اوس رواج مناول کیږي. اله ماشوم قرآن ختم کړي دي، راځي روټای پیو خوري. مولا صاحب چې د قرآن شریف په ترجمه ختم کړي دي، خلکو ډنګاوه جوړه کی، راځي تقریر پیو کوي. قرآن په ترجمه ختم کړي دي. پاکستان هم چې د باب نزول قرآن جشن مناوي په کال کې یو ځل. دا د دې حدیث مصداق دی. یاتي علی الناس زمان لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه. د قرآن رسم او رواج پاتې شو، د اسلام نوم پاتې. حقیقی اسلام بچا کې پاتې نشو. واخر دعوانا الحمد